بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما قیل فی اولاد المشرکین. باب دی په بیان د هغه روایاتو کې چې هغه راغلي دي په باره د اولاد د مشرکانو کې. ناکه تر سره نکته لګی مراد د اولاد نه کوم اولاد دی؟ غیر البالغین. مولوی صاحبانو کوم باب چې دی کې دا خبره مخکې هم تېره وه، مچیان د مشرکانو د دوی حکم څه دی؟ یو قول پکې دا دی چې انهم من اهل النار تبعا للابوین. دا جهنمیان دي لکه څنګه چې مور و پلار جهنمیان دي، نو همدقسې دوی هم جهنمیان دي. دویم قول پکې دا دی چې وقیل من اهل الفطره نظرا الى اهل الفطره. دا من اهل الفطرت دی، کومه معامله چې رب العالمین د اهل الفطرت سره کوي نو د دوی سره به هم کوي. دریم قول دا دی چې دا به د جنتیانو خادمانی. څلورم قول دا دی چې انهم یکونون بین الجنت والنار. دا به د جنت او د جهنم په منځ کې نه به ورته عذاب ورکولی کیږي او نه نعمت. څلورم قول دا دی چې معامله به د دوی مفوضه وي علم د رب العالمین ته. د الله تعالی په علم کې چې څوک مؤمنان وو که چېرته غټ شوي وو نو هغه معامله به ورسره کېږي، جنت ته به یې داخلوي، او که د چا په باره کې علم وو چې دا غټ شوی وی جهنمي وو جهنم ته به یې داخلوي. بل قول په دې ځای کې مولوي صاحبانو توقف دی فی امرهم وعدم القطع بشیء. د دوی په باره کې علما توقف کوي او اس قسمه فیصله نه کوي چې دا جنتیان دي او که جهنمیان دي. امام بخاری رحمت الله علیه چې دې ځکه دا قول لاخسته، او بیا ابن حجر رحمت الله علیه وی، امام نووي وی چې پاتفالو د مشرکینو کې قولونه دي. یو قول همدا راخلی دي، ستاسو محشي نقل کړی، تینا څوک د توقف والا قول نقل کوي. او والثالث وهو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون انهم من اهل الجنه. د محققین رائے او دا ده چې دا جنتیان دي، او د دوی استدلال د کوم ځای نه دی؟ یو استدلال دی ځای نه دی چې حدیث د ابراهیم رضی الله عنه د حين رآه النبي صلی الله علیه وسلم وحوله اولاد الناس قال اما الولدان الذين حوله نو فکل مولود علی الفطره. د ابراهیم علیه السلام ترڅنګ ماشومان ناستو، نو دا وی هغه کسان دي نبی علیه السلام ته وویلی شو دا هغه ماشومان دي. فکل مولود علی الفطره قال بعض المسلمین یا رسول الله واولاد المشرکین قال واولاد المشرکین. دام پکیو. دویم قول پکې دا دی، دویم دلیل الله تعالی فرمایي وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. تر هغې موږ چاته عذاب نه ورکوو چې تر څو موږ ته رسول نه یې لیږلی. نو ولا يتوجه على المولود التکلیف حتی یبلغ. نو فیلزم الحجه. ماشوم دی، شریعت احکام ورته متوجه نه دي، نو چې دی وفات شه نو دی به وایي جهنمي نه دی به جنتي. محشم وی والحق التوقف، و حق داد التوقف شي لما ورد في حديث خديجة في اولادها. بهر تقدیر مولوی صاحبانو امام بخاری رحمت الله علیه سنیعت چې موږ تاسې وګورو او د ترس ته موږ تاسې وګورو نو د اولنی روایت نه توقف معلومیږي. بیا چې ورپسې د هغې نه بعد روایت د ابراهیم علیه السلام راوړي، دغه نه دا معلومیږي چې دا جنتیان دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی قال قیل سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اولاد المشرکین فقال الله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملین. رب العالمین چې دوی کله پیدا کول نو هغه اعلم په هغه څه باندې چې دوی کول، د دوی په کړونو الله تعالی عالم دی، د خپل علم مطابق معامله به سره کوي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي
أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وفيه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هر ماشوم دا چې پیدا کیږي نو دا په فطرت پیدا کیږي. مور او پلار ته یا يهودي جوړ کی یا ته نصراني جوړ کی یا ته مجوسي جوړ کی. كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها الجدع. لکه بهیمه وګوره خپل بچی وزېږي نو په هغې کې خو داسې نه وي چې د هغې غوږونه کټ شوي یا بل خو روغ رمټ وي. وروستو خلک پکې بدلون راولي، څوک یې غوږونه کټ کړي، څوک یو کار څوک بل کار. باب وبه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير هو ابن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن دا حدیث مخکې تیرو محبوب به داسې وکړه چې کله به یې سهار منځ وکړه مبارک به مخ را وګرځوه نو غږ به یې وکړه چا خوب نه دی لیدلی نو فقال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. نو فسألنا يوما یو ورځې پوښتنه وکړه نو ویې ویل چې هل رأى منکم احد رؤیا چا خوب لیدلی موږ ویل نه. نو محبوب فرمایي لیکن ما ته نن شپه رأیت اللیلة رجلین دوه کسان راته راله زه یې ونیولم دواړو د لاس نه. نو چې لاسونو نه یې ونیولم ویستلم یو مقدس ځمکې ته یې ویوړم ګورم یو سړی هلته ناست دی او بل سړی چې دی ولاړ دی بیده. قال بعض اصحابنا عن موسى کلوب من حدید یدخله فی شدقه بیده سره ولګوئ د ده په لاسونو کې چې دی هغه کلوب من حدید د اوسپنو نه یدخله چې دی ننه باسل فی شدقه کلوب راغی والحدید التي ينشل بها اللحم عن القدر وكذلك الكلاب من حديد يدخله في شدق ادخال في شدق جانب الفم تویل کیږي. يدخل الرجل القائم الكلوب في جانب فم الرجل الجالس. دا قصابان چې پکې غوښې اچي که ستاسو پامې دی دغه کې هغه څانګې غوندې لري که نه دغه پکې را ځوړندی نو دا شی په لاس کې و او د هغې په توسط باندې دا خوله کې ورته دغه اچول د جانب الفم کې ورته ننباسه او راکشوی حتی تر دې پورې چې ورسېد قفاه سټ د ده ثم یفعل بشدقه الاخر بې بل طرف ته هم دا معامله ورسره کوله مثل ذلک ویلتئم شدقه نو هذا نو فیعود دا به بیرته جوړ شوی نو فیعود فیصنع مثله بیا به راواپس کېده بیا به هسې معامله ورسره کوله. فقلت ما ویل چې دا څوک دی ویلې مخکې ځه لاړلو په یو سړي باندې چې هغه ډډه واهلې او په سټه یو سړی ولاړو په لاس د هغه کې چې دی بفهرن او صخرتن شک دراوي دی. پھر اچھا ته ویلی کېږي مولوي صاحبانو الحجر ملء الکف وقیل هو الحجر مطلقا. نو دی وخت کې چې دی فیشدخ بها رأسه ټکو به په هغې باندې سر د شدخ کسر شی الاجوف ته وایي اصل کې کوم شی چې خیټه لري که نه هغه مات شي نو دې ته څه شی ویلی کېږي خدش. نو سر هم دننه منځخلا ده که نه خیټه ده نو دا به ورته ماته ووهم. فاذا ضربه چې کله به دی ووهه نو تدحده منا تدحرج الحجر دا تیږه به تېنه ورغړېده فانطلق الیه نو دی به ورته لاړه چې راویخلي فلا یرجع الی هذا حتی یلتئم رأسه وعاد رأسه کما هو فعاد الیه فضربه چې به تیږې پسې لاړه تر څو به یې راوړی د به سر بیرته جوړ شوی بیا به یې ووهه بیا به لاړه پسې تیږه به ورغړېدله دی به تر څو تیږه به یې راوړه بیا به یې سر جوړ شوی دا معامله روانه وه. اعاذنا الله. قلت من هذا دا کس څوک دی نو ویلې ځه نو مونږ لاړلو الی نقب مثل التنور یو سوري ته په شان د تنوره اعلاه چې بره سر دویق او تنګ و واسفله بیخي واسع تتوقدو چې بلېده لاندې د هغې نه اور فاذا اقترب ارتفعوا حتی کادو یخرجون نو فاذا خمدت چې کله به دا اور ساکن شه رجعوا فیها
وفيها رجال نو پدې کې سړی موخزه او بربند. ما ویل دا څوک دی؟ وایي زه مخکې مزل کوه. اقترب الوقود او الحر الضال علیه. مخکې مو مزل کو تر دې چې په یو نهر باندې راغلو د وینو نه. په دې کې یو سړی ولاړو او په وسط د نهر کې وعلى وسط النهر قال يزيد بن هارون وهو بن جرير بن حازم وعلى شط النهر غیداوي ای ساحله. د دریاب په ساحل کې یو سړی او دغه په لاس تیږه وه. فاقبل الرجل الذي را روان چې دا سړی چې کوم په نهر کې و کله چې دی اراده وکړه چې دی راوځي نو دې سړي به په دې تیږه باندې وویشت په خوله کې. واپس به که حیث کان هغه ځای ته چې کوم ځای کې دی و. نو شروع شهر کله چې به دی راوته رما فی فیه بحجر په دې خوله کې به په تیږه باندې ویشته. را واپس به شه دی کما کانه. ما ویل چې دا څوک دی؟ نو ویل زه مخکې مزل کوه. تر دې چې موږ لاړو راغلو یو شنې باغچې ته. په دې کې ولو یو ونه ولاړه و، د هغې په بیخ کې یو سپین ږیری و، ماشومانو سره و. ومو کتل یو سړی چې دی قریب من الشجره دی، د هغه مخې ته اور دی چې دی بلی فصعد بی فی الشجره. پورته کړم زه دې شجرې ته، ننه یې کړمه دارن یو کور ته چې هېڅکله ما داسې احسن او افضل دار نه ولیدلی. په دې کې سپین ږیري ځوانان نارینه زنان او بیا راویستلم د هغې نه، بیا وخېږولم دې ونې ته، بیا دننه کړم یو دار ته چې هغه احسن او افضل و، په هغې کې شیوخ او شباب او ځوانانو. ما ورته وویلې طوفتماني نن شپه مو وګرځولم په داسې ناشنا ځایونو باندې، نو اوس مې خبر کړئ دواړه عما رأیتو د هغه څه نه چې ما دا صحنه ولیده. قالا دواړو ورته ویل نعم. اما الذي رأيته هغه چې دی ولید یشق شدقه نو فکذاب دا هغه دروغجن انسان یحدث بالکذب دروغ خبرې به کولې فتحمل عنه بیا به دا د دروغ خبرې د دنه نقلولی شوې تر دې چې دا به آفاقو ته ورسېدلې. د سره به دا معاملم دقسې روانه وي تر ورځ د قیامته پورې. او هغه چې دی ولیده چې هغه سر به یې وهلی شو، ټکولی به شو. دا هغه سړی دی چې الله تعالی قرآن کریم ورښودلی و. فنام عنه باللیل نو دی ته د شپې ودو، نو معنا دا دی ای اعرض عنه ولم یعمل فیه بالنهار او د ورځې به پکې عمل نه کو. یفعل به دا عمل به د سره همدقسې کولی شي تر ورځ د قیامت. هغه کس چې تا ولیده فی النقب هغه سوري کې نو دا زناکار خلک و. هغه چې دی ولیده په نهر کې دا ربا په خوړونکې د سود و. او هغه سپین ږیری چې دی ولیده چې دا فی اصل شجره و نو دا ابراهیم علیه السلام و. سیبیان هغه چې د ګیر چاپېر او دا د خلکو اولاد و. هغه چې بلوی اور لره نو دا مالک و خازن النار. او دار اولا هغه چې ته ورته ننوتلې دار د عامو مؤمنانو. او چې دغه دار دی چې په دې کې دا شیوخ او ځوانانو نو دا دار د شهداو دی. او موږ دواړه څوک یو؟ وایي زه جبریل یم او دا میکایل علیه السلام دی. سر مبارک دی پورته که نو پورته مې که فیضا فوقې مثل الصحابه ومې کتل چې زما د پاسه چې دی په مثل د ورېځې دی. قاله راته ویې ویلې دا منزل ستا دی. ورته ومې ویلې پرېږدې چې زه ورته ننوځم. راته ویلې انه بقي لک عمرنا څه عمر دی پاتې دی چې هغه دې لا پوره کړی نه دی. نو که چېرته تا هغه عمر پوره کړی وی نو اوس به خپل منزل ته راغلی وی. باب موت يوم الاثنين وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاث. دا باب موت یوم الاثنين باب دی په بیان د مرګ د یوم الاثنين کې د دوشنبې کې مقصود ده دا دی جواز التمنی موته. د دوشنبې د ورځې د مرګ ارزو تمنی دغه جواز درته ذکر کوي. فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في 3 أثواب بيض سحولية ليست فيها قميص ولا عمامة وقال لها في أي يوم
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم لك حزب الله قال فأي يوم هذا مشمول المستر کو دوا لګناوړه کور قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني چشمه مې مراوړه أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمر قال دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في 3 أثواب پدریو جامو سپینو کې سحولیت لیس فيها قمیص چې پاغې کې قمیص نو سحولیه منصوب د سحول ته او دا یو قریه و مولي صاحبانو بالیمن ليس فيها قميص ولا عمامة وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قال يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل امید لرم چې زمته کې وفات شي نو دا د ارزو و د محبوب د وفات موافقت غوښته فنظر الى ثوب جامع ته وکتل علیه چې د پتن وکأن یمرد فيه به ردع من زعفران پغی جامو کې اثر د زعفرانو فقال اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين دارت وینځو دو نور ور سره سیوا کوي کفن دا تراکی پدې کې قلت انها دا مخویل دا خو چې دی زړه دی غیر جدید ده قال ان الحي احق بالجديد من الميت ژوندی چې دی دا احق دی په جدید او په نوې باندې من الميت د مړي نه انما هو للمهله یا للمهله فلم يتوفى حتى امسى من ليله الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح د سبانه وړاندې دفن شو انما هو للمهله مهلم لسبان قيح وسديد توي موت الفجأة بغتة وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة یو ناسا په مرچا تراشي نو دا مولي صاحبانو مکروه نه ده ځکه محبوب لم يظهر منه کراهیت لما اخبره الرجل بانه امه افتتلت نفسها دا سړی چې راغی لاندې روایت کې ذکر کېږي محبوب تیل چې مور مې ناڅاپه وفات شو نو محبوب د هغې وفات بده ونه ګڼه نو چې بد یې ونه ګڼه نو دې نه دا معلومیږي چې ناڅاپي مرګ چاته راتلل دا بده نه دی عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت وزما مور چې دی افتلتت نفسها ناڅاپه ناګهانه چې دی دا مړه شوې ماتت فلتتن فلتتن معنی فجأتن واظن ازما دا یقین دی که چرته هغې خبرې کړې وې نو تصدقت که خبرې کړې وې نو امر به په صدقې کړی وی صدقه به یې کړې وی نو دې وخت کې چې دی رسول الله ښه نو فهل لنا اجر ان تصدقت عنها ما لره اجر شته چې زه د هغې نه صدقه وکړم محبوب ورته وفرمیل نعم ولې نشته دی لها اجر ان تصدقت عنها که ته د هغې نه صدقه وکړې نو هغې دپاره اجر شته دی ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم یو روایت کې دام راځي چې موت الفجاءة راحة للمؤمن وصف على الفاجر وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فأخبره أخبرت الرجل أخبره إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها امواتا ته کوي چې مولوي صاحب یو روایت کې خو راغلی روایت د ابو داود کې چې نبی علیه السلام د دې نه د استعاذې غوښتنه کړې د ناڅاپي مرګ نه او روایت د ابو داود کې راځي چې موت الفجأة اخذة اسفنا دا یو خفګان دی ناڅاپي مرګ نو دلته څنګه امام بخاري باب لګیو دی چې د دې نه جواز معلومیږي نو شارحینو بیرته جواب کړی اول جواب دا دی وی دا خبره چې ذکر ده رد چې پې نه ده راغلی دا هغه چا دپاره چې چا تیاری کړې مثلا وصیت دپاره وغیره وغیره او دویم هغه چا دپاره ده د استعاذه چې چا په دې کې تفریط او کمی کړی ابن بطوال بیا وایي وجه د استعاذې هم دا وه چې په ناڅاپي مرګ کې من خوف حرمان الوصیت و ترک الاستعداد للمعاد بالتوبه وغیرها من الاعمال الصالحه ناڅاپه مرګ درته راشي توبې فرصت او چانس نوي سړي ته وصیت چانس پیدا نشي د دې وجې نه چې دی نبي علیه السلام د استعاذې ذکر په روایتو کې راغلی دی
وبه قال حدثنا اسماعيل. باب ما جاء في قبر النبي صلی الله علیه وسلم و ابي بکر و عمر. د دې دواړو درې واړو مبارکانو قبرونه هغه درته ذکر کوي. فأخبره. دې ځکه چې دا کم باب امام بخاری راګولې مقصود په دې ځکه مولوي صاحبانو دا دی چې دا قبور د دوی مسنم او که غیر مسنم هغه راته ذکر کوي. فأخبره أخبرت الرجل أخبره إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته. فأخبره معنی أخبرت الرجل أخبره إذا جعلت له قبرا وقبرته معنی دفنته. کفاتن راغی معنی یکونون فيها أحياء في الأرض او ويدفنون فيها أمواتا دفن کولی بشي پغی کمړه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام حدثني محمد بن وهب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا دا ان چراغ دا ان مخفف من المثقل ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه معنى يطلب العذر فيما يحاوله من الانتقال الى بيت عائشة. او دا خبرم ته څوک وي چې دا يتعذر په معنا د يتعثر ده معنی يتعثر عليه ما كان من الصبر. نو دا به محبوب وختل نو ویل به اين انا اليوم اين انا غدا نن چرته سبا به چرته او دا کار به د څه شي د پاره کوي استبطاء ليوم عائشه معنی استطيل اليوم اشتياقا اليها والى نوبتها داغي نوبت ته محبوب په شوق کې فلما كان يومي وکله چې زما نوبت شنو قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي نبی علیہ السلام چې د هغه دفن شه بین سحري ونحري اراده د دې دا د بین جنبي وصدري سحر اصل کې الرئه نو په اخ باندې اطلاق کېږي مجازن او نحر صدر او سینې ته ویلی کېږي ودفن فی البیت مناسبت دې ذکر دی زما په بیت کې دفن کړی شو نو د دې په کوټه کې مبارک دی دفن او د سره په همدې ځای کې بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دا مبارکانم ده د عثمان رضی الله عنه قبر دا په جنت البقیع کې دی د علی رضی الله عنه روضه مبارکه نو وفات دی په چا کې په عراق کې او دفن دی مولوي صاحبانو عمل ته نجف کی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني قال كناني عروة بن زبير ولم يولد لي. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ما ته کنیه ټاکلې کنیه راته خنو سګ به کنیه ابو امیه وا سو کو ابو الجهم سو کو ابو عمر وا قال أخبرنا أو قال دا خبره چې دی وروړي مقصود پدې کې شاید وي تنبيه وی علی لقاء هلال عروه عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. حدثنا فروة قال وبه مسنم معنی غیر مسطح وسطح نو به قال ابو حنیفه ومالك واحمد وكثير من الشافعيه. قال حدثنا فروة ما يپوش ورته وای کنه بس. قال حدثنا علي بن المسهر عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحيط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوه في بنائه فبدت لهم قدما ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي فبدت نخکارش دوی ته قدم ففزعوا نو دوی ویریدل وظنوا أنها قدم النبي صلی الله علیه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك سوک نو چې دی پیژنده حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر. وی پیژند دا محبوب قدم نه دی دا قدم د عمر رضی الله عنه دی. نو ته فکر وکړه په زمانه د ولید ابن عبدالملک کې نو دا را څرګند شو د عمر رضی الله عنه په مبارکه مقص روغه مټه پرته وه حایط هغه دیوال د حجرې د نبی علیه السلام دا وی پیرا پریوت و سبب فی ذلک کان الناس یصلون الى القبر نو فامر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصل اليه احد
فلما هدم نو بدت قدم بساق وركبتنا. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. به قال حدثنا قتيبة قال صواحبنا مراد نور أمهات المؤمنين دي وتاسو ما دفن کوي معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه او ودفن ما دفن کی مع صواحبي د نور أمهات المؤمنين سره په بقي کې. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بقي دا مقبره د اهل مدینه و دا. جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها. وال تلال عائشة رضي الله عنها تورته چې عمر صاحب در باندې سلام وی بیا تنه پختنه وکا ان ادفن مع صاحبي قال كنت اريده لنفسي مبارك ورتول ام دایو دراوړه نو هغه مبارک وی راته ویل چې دا خو ما ځان سره كنت اريده لنفسي دا ما ځان ته پرېښیو چې زه بدلته دفن کېږم فلو ترنه اليوم على نفسي نو دله ربه نن ورځ په خپل ځان باندې غوره کم یعنې دا ځای به دته ورکم د مطالبه وکړه. فلما اقبل قال له ما لديك قال ادنت لك يا امير المؤمنين چې کله دی راغی ورته ویل ما څه دي در سره یعنې څه جواب درته عایشې رضی الله عنها درکه. نو مبارک ورته وفرمیل قال اذنت لك يا امير المؤمنين قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المرجع. د دغه مرجع نه ډیر اهم شی راته بل نو چې د دې په جوار کې زه دفن شم. نو فاذا قبضت نو فاحملوني چې کله زه وفات شم نو بیا مې پورته کوي او بیا فعلت مې وسي ثم سلموا بیا سلام واچوي ثم قل اوی چې استأذن عمر بن الخطاب عمر رضی الله عنه اجازت غواړي دلته دفن کېدو. نو که چرته فإن أذنت لي نو فأذنوني فادفنوني هلته مې دفن کړي و الا که چرې داسې نو نو فردوني بیا مې واپس کړئ الى مقابر المسلمین معنی که اجازت ملاو نشه نو بیا مې واپس کړي الى مقابر المسلمین. إني لا أعلم أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين او کته چې ملا صاحب نو مخکې خو یو ځل اجازت شوی ول دوباره د مبارک څنګه وي خو عایشې رضی الله عنها ورته وویل چې ټیک ده دا ځای ستا دپاره ما ځان ته ساتلی خو ته مې ځان ته پې غوره کړلې نو دا خبره دوباره د مبارک داسې ولیکي اوس که بیا هم اجازت میلاو شو نو دفن مې کیو کړی. نو دا علماو لیکلي دي یو ځل چې څوک چا سره واده وکړي دوباره اجازتونو ته ضرورت نشته دی چې بیا یې ترې غواړي یا نه غواړي خو د مبارک چې بیا هم طلب د اجازت کوو نو دا د دغه کمال احتیاط و. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر دا شروع د په وصیت کې ښه مبارک وصیت شروع کړه. إني لا أعلم أحدا زه نه پېژنم یو تن لره چې هغه د احق وي په دغې امر د خلافت د دغې کسانو نه چې محبوب وفات چې حال دا دی وهو عنهم راضون وهو عنهم دا ډېر کمالي ټکی دی ښه دا چې کله یو کس وي که ستاسو خیال وي یو مور و پلار سره اولاد وي ښه تعلق و ترتیب یې ورسره جوړ کړو چې کله ته وفات کېږي نو طبیعت یې خراب وي تېنه ناراض دی لاړ شي پیر و مرشد وي استادان شاګردان وي نو ښه تعلق یې سره وي کله وفات کېږي نو دی تېنه ناراض و خفه وي نو دا مهمه ده چې په کار دا ده په وخت د وفات کې دی تېنه څه شی وي راضي وي دا ګوره کمال د دې ذکر کوي النفر من الثلاثه الى العشره په اطلاق کې ګورئ دغه کسان د خلافت دغه خلک په حقدارو چې محبوب ته نه لاړ او هو عنهم راضون او محبوب ته نه څه شی و یعنې دیو نه خفه نو د ټولو نه راضي فمن استحلفوا بعدي فهو الخليفه نو فاسمعوا له واطيعوا فمن استخلفوا بعدي فمن استخلفه هؤلاء النفر المذکورون نو دی به خلیفی او دی به په خلافت حقداري نو خبرې اورې وي اطاعت یې کوئ نو فسمه کسان څوک یاد کړه فسمه عثمان وعليا وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص
دا کسانو محبوب ته لاړو دوی نن راځي بس چې دوی څوک خلیفه که نو بس تاسو اطاعت کوئ. نو په دې دوران کې راننوته په ده باندې یو شاب ځوان من الانصار فقال ابشر یا امیر المؤمنین ببشر الله عز وجل کان لک من القدم فی الاسلام. ته په اسلام کې سابقه لرې ما قد علمت ثم استخلفت نو بیا ته خلیفه کړی شي نو فعدلت فی الرعیت عدالت دې وکړه پکې ثم شهادت بعد هذا كله بیا د هغې نه وروستو ګوره دغه د رب العالمین شهادت مرګ در نصیب که. نو دا هغه د مغیره ابن شعبه مجوسي غلام هغه وهلی مبارک. فقال لیتنی یا ابن اخي لا لیتنی یا ابن اخي وذلك کفاف لا علی ولا لی. دا بدله د لا علی معنا لا عقاب علی ولا ثواب لی فيه. أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين خلیفه ته دا وصیت کوم چې مهاجرینو اولینو سره به ښېګڼه کوي او پیژني د دوی حق حرمت د دوی به ساتي. دا ډېر مهم ټکی دی. ګوره که مهاجرین اولین دي نو د هغې حرمت او احترام ساتل دا وایي په دې وایي خلیفه ته چې کوم معنه بعد راځي وصیت مې د عمر رضی الله عنه وایي. نو دا اوس چې دا سابقني مجاهدین نازوي که نظام یې نازوي نو چپړوسان چې مخکې کېږي نو د هغوی خپل کار دی. خو د نظام خو اوس منشور دا دی چې کوم کې سابقین اولین دي چې چا قرباني ورکړي دي نظام په اوایلو کې په کار دا دی امتیاز ولري. نو خو اکثره بس غریبانان سادهګانې نه دا نور خو چاپړوس خلک خو تاسو ته معلوم دي نو هرې دروازې ته ځان رسولی صاحب د دوی نه وړاندې او دا د دوی حق دی. څه شی وشي ته ورته وګوره ان یعرف لهم حقهم او دویم و ان یحفظ لهم حرمتهم. د دوی چې کوم حرمت دی په کار دا دی چې دوی دغه حرمت څه شی وشي دوی ته احترام وشي او د حرمت قدر یې وشي و اوس حفاظت یې وشي. او وصیت کوم زه خلیفه ته بالانصار خیرا کم انصار الذین تبوؤوا الدار لزموا المدینة والایمان ان یقبل عن محسنهم ویعفى عن مسیئهما. چې کم بد دی پکې نو د هغې به څه شی کې هغه ته به معافي کولی شي. و اوصیه او زه دې خلیفه ته وصیت کوم بذمة الله وذمة رسوله ان یوفى لهم بعهدهم وان یقاتل من ورائهم وان لا یکلفوا فوق طاقتهما. طاقت نه بره په څیز باندې به دوی څوک مکلف کوي نه. باب ما ينهى من سب الأموات. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قد. دا محشم الله صاحب ستاسو وی حدیث مبارک کې ګوره د باب لګو باب ما ينهى من سب الأموات ای شتمهم. مړو ته به کنځاګانې نه کوئ د هغې پسې به بد ردې نه وایي خو دا په کم صورت کې ما لم یتضمن منفعة دینیه تر څو پورې چې د هغې عیب بیانول دا یو منفعت دیني لره ما لم یتضمن تر څو هغې پورې هغې لره متضمن نه وي. لکه کمن مات ولم یعلم بحاله احد حتی یتبعنه فنشر مساویه بما لا ينفعه ولا یجدیه وكذلك من كان من أهل الصلاح والتقى فذكره بمساءة يضره في آخرته ويرضيه. فأما من مات ونقل عنه خصال يخاف عليه اتباع الناس إياها فيها فإن ذكر شرارته ما كان من أحوالهم لا ضير فيه. یو سړی مړ شي بېکاره صفتونه وي پکې ډار او چې خلک به پسې اقتدا وکړي په دې بېکاره صفتونو کې نو که څوک یې وایي دا بېکاره صفتونه ذکر کوي نو دا وایي باک نه کوي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش. نو دې ځای کې محبوب فرمایي قال لا تسبوا الأموات مړو ته کنځا مه کوئ د هغې پسې بدې ردې مه وایي فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا من خیر او شر. تابعه علي بن الجعد. او اموات چې راغی نو مراد د امواتونه اموات المسلمین دي. ومحمد بن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش باب ذكر شرار الموتى. دا باب وروستو راوړه مولوي صاحبانو د مخکني باب نه الترال لا ما ينهى من سب الأموات او دلته رال باب ذکر شرار الموتى د بدو مړو ذکر او د هغوی یادول. نو دې کې اشاره د خبرې طرف ته ده چې دا سب چې دی دا دوه قسمه دی یو منهي دی او بل غیر منهي.
یو هغه سي عیب بیانول دي یو چا چې هغه شریعت منع کړي به نه بیانوي یو هغه دي چې هغه شریعت نه منع کړي نو هغه ته بیانوی شي دا دویم باب یې ورپسې ذکر راوړه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو لهب ابو لهب نبی علیہ السلام تو ویل تب لک سائر اليوم تب په معنا د هلاکت سره راځي او سائر اليوم په معنا د باقی یوم سره جميعها باقی ورځ یا ټول ورځ هلاک شي نو قال ابو لهب للنبي صلی الله علیه وسلم تب لك سائر اليوم نو فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب نو دا خلک د قیامت د ورځې پورې نه وای تبت معنی خابت وخسرت یدا ابي لهب نو دې کې ذکر د ید د مراد نه نفس د عربانو عادت چې کله به تعبیر د کل نه کو په چا سره په بعضی سره نو ذکر د ید او مراد ته نه څه شي دی ټول نو کته وای چې نو بیا تعبیر چې کله 50 سره د کل نه په جز سره کیږي نو بل اندامه ولې نه ذکر کو چې لاسونه ورته ذکر کړه چې تبت یدا ابي لهب د راز شي نو راز علماء ذلك لانهم وان ما خصهما لانه لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول وانذر عشيرتك الاقربين ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد دا آیت چې کله راغی محبوب ته الله تعالی فرمای وانذر عشيرتك الاقربين تخپل نږدې کابینه او قبیله ویراوه نو دوی راغونډ کړه نو دې دوران کې اخذ ابو لهب بن حجرا يرميه تیږه راواخستله او دای محبوب لوري وارول او د مبارک کې پیوشته وقال تب لك سائر اليوم الهذا جماعتنا دې د پاره د دې چې موږ جمع کړیو نو تیږه پلاس واره ولا نو دې کې ذکر د چا دې ذکر راغی د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ